تازه خبر ډیوه نیازی هم کرونا ونیوله دا چې څه وایي او وضعیت یې څنګه دی هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. د ملت پلس قدرمنو کتونکو سلامونه مې ومنئ که له موږ سره نوي یو ځای شوي یاست. د مهربانۍ له مخې د سپورتي سیاسي هنري فرهنګي او نورو په زړه پورې جالباتو لپاره زموږ چینل ملت پلس در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. خبریاله مدني فعال او د تیرو پارلماني ټاکنو نومان د ډیوه نیازی هم په کرونا وایروس ناروغۍ اخته شوې ده. ډیوه نیازی په خپل فیسبوک کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې کرونا ډیره نازوانه ناروغي ده، د ام او د کاهو خوند او بوی توپیر نشي کولی، دواړه به درته یو شان ښکاري. هغه په خپل پوسټ کې همدا راز مخکې لیکي چا تجربه کړې چې د بوی او ذایقې حس به مو تر کله داسې وي، زه خو نوره زړه تنګې کړم. هغه لیکي اندېښنه راسره ده، هسې نه چې همداسې د تل لپاره پاتې شم، خدای مه کړه کرونا د بوی او خوند حس فلج کړی نه وي. د یادولو وړ ده چې د کرونا وایروس ناروغۍ د نورو نښو ترڅنګ یوه نښه دا هم ده چې ناروغي د بوی او خوند حس له لاسه ورکوي او د هیڅ شي په خوند او بوی نه پوهیږي. یاده دې وي چې ډیوه نیازی په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ننګرهار ولایت څخه ولسي جرګې ته نمانده وه، خو نوموړې ولسي جرګې ته بریالی نه شوه. له هغه وروسته یې په کابل کې د هغه غوښتنې خیمه هم ووهله چې تر ډیره پورې پکې نوموړي او یو شمېر نورې هغه ښځینه نماندې ناستې وي چې په پارلماني ټاکنو کې ناکامه شوې وي، خو پرته له دې چې غوښتنې ومنل شي دوی خپلې خیمې ټولې کړي او په مخه یې زیړې ګلونه